سلامونه جوړ تازه د جعفر خان د یوټیوب چینل ته راغلاست. د افغانستان د کرکټ د شفاهي تاریخ د لړۍ په ترڅ کې مدعا وارد د افغانستان د کرکټ د لومړي نسل د یو بل لوبغاړي اسدالله خان سره وخت اخیستی دی او د ده نه به واورو چې د کرکټ چیرته شروع کړ، د افغانستان کرکټ ته څنګه راغی. 10 کاله 15 کاله مخکې چې د افغانستان لپاره کرکټ پیل کړ، هغه وخت افغانستان څنګه وو. نو دا ټولې خبرې به کوو. آزاد بنډار دی، په دې کې به ټوکې ټکالې هم وي، ترخې خاطرې به هم وي، خوږې خاطرې به هم وي، پوښتنې به هم وي، مایوسه، دا ټول داستانونه به وي. نو اسدالله خان ډېره مننه چې وخت مو راکړ او مرکې ته راغلی. ټول ودان جعفر صاحب مننه او تیر سره اختر مو مبارک شه. مننه ستاسو د اختر مبارک شي. اسدالله خان شاید په اوسني وخت کې د افغانستان د کرکټ مینوال په دې وپېژني چې د چیف سلیکټر و، یا شاید په دې وپېژني چې د 19 کلونو روزونکی و، او یا ځینې شاید په دې وپېژني چې یو افغان و چې په نورو هیوادونو کې په قطر کې هم د کرکټ په برخه کې کار وکړ، په منځنۍ اسیا کې هم کار وکړ. خو اسدالله خان د افغانستان په کرکټ کې څوک وو چې دې حد ته راورسېدو؟ مننه جعفر صاحب. ولا داسې بهترین زه وایم بهترین شی بهترین وختونه چې موږ هیڅ شی نه درلودل او په ضمن کې هر شی هم درلودل. یعنی هر شی مې مراد دا ده چې د هغه د موږ د خوښې شی کرکټ مو درلود. نو د انسان لپاره او که زه از کرکټر ووایم که از یو لوبغاړی ووایم چې لوبغاړي تر ټولو غټ خواهش یې چې هغه کرکټ وکړي. که راوس هم ته ماته ووایې چې د خوښې شی د زه به وایم چې یاره دلته مې چا سره بیرون کرکټ کړی وای، یا مې د چا سره د خپلو ملګرو سره مې لږ ټینس بال کړی وای، لږ مې نور کرکټ کړی وای. نو د خوښې شی موږ کرکټ وکړو. نو هغه وخت کې دا موږ سره خاص چې موږ کوو. نو دا کوم ځای کې وو، کله وو، څنګه دا قصه پیل شوه؟ جعفر صاحب کله چې موږ هم مهاجر وو په هغه وخت کې چې موږ افغانستان ته پاکستان ته تللي وو. نو په پاکستان کې طبعا یو سپورټس و چې هغه کرکټ و. نو د موږ په کورنۍ کې بیا د خلکو ټولو چې و هغه عمران خان خوښ و، ځکه چې هغه د عمران خان شخصیت هم ډېر ښه او په نوم کې اخر کې خان و. د خلکو دا فکر کوو چې د یو پښتون ده که نه. نو د خلکو یو رول ماډل و، زموږ د مشرانو د خبرې چې به هم چا کولې، ځکه چې عمران خان ډېر زیات مشهور و په هغه وخت کې چې 1992 کې ورلډ کپ هم وګټو او نو نوم یې یو ډېر غټ. نو هر یو به کوشش کوو چې هغسې نوم وګټي. نو د پاکستان هم د افغان پښتنو ټولو د خوښې لوبغاړی چې و هغه عمران خان و. نو هر چا به دغه لپاره کرکټ پیل کو او کرکټ به کوو چې دوی هم په کرکټ کې وځلیږي او خوند ترې واخلي. کرکټ یو خوندوره لوبه ده، لکه ما چې مخکې وویلي چې اوس هم زه غواړم چې یو کرکټ چا سره وکړم، یو ټینس بال وکړم، چا سره نور کوم باډي کې دومره توان نشته چې موږ هارډ بال وکړو، نو دومره توان باقي ده چې لږ ټینس بال وکړو، لږ د خپلو خپلوانو سره، د ملګرو سره، د پخواني لوبغاړو سره لږ ساتیری وکړو. نو په هغه وخت کې عمران خان ته به مونږ کتل او عمران خان به ټولو خلکو فالو دغه مشران چې فالو کوي نو اتوماتیک هغه شی په تا کې هم راځي. دا ډېر خلک وایي چې د لوبغاړو زامن یا ورونه دا ټول میراثیان دي. دا میراثیان نه وي، ځکه چې په 24 ساعته تا په کور کې د کرکټ خبر کېږي، ملګري د کرکټ دی، ټي وي په کرکټ کې دا نو د 1990 نه 1992 نه کرکټ مو شروع کړی دی. بالکل. ما په وخت کې په 2009 کې کرکټ شروع کو. ډېر وړکی وم چې دا ټینس بال، سافټ بال عمران خان ته چې ګورې نو کور نه راوځي او ټینس بال به کوي. هلته موږ ډېر واړه وو، خو مکتب به مو ویو. نو مکتب نه بعد یوه ډېره ښه جالبه کیسه به درته وکړم چې په 2000 ما په خیال سره 2000 که 1999 دغه دواړو کې یو کال و چې ما ټینس بال به کوو. د ما یو ملګری و احسان خان نومېدو. احسان خان اوس د هانګ کانګ پلیر ده، پاکستان د هانګ کانګ پلیر ده. نو احسان خان زما نه لږ مشر و،
هغه هارد بال شروع کړو ما ټینس بال کاو ځکه چې ډارېدل ما بال نه وړکای و ما نو یو ورځ د انډر 16 ټرایل اعلان سول پاکستان کې انډر 16 ټرایل اعلان سول هغه ما ته ویلي وای تر سره لاړ څه ته بکینه الته ملکه سید زبر سره لاړ څه زوال تکینه ما نو د کور نه اجازه تر اخلي راته د مشرور اونونو نه د پلان نه کنه هغه ورغه وای د ما سره لاړ شي او بالته چکر به مو وای او داسې خو خیر اجازه مو واخیستل چې اجازه مو واخیستل نو ما په یاد دی راولپنډي کرکټ سټیډیم هغه ته زب د سټاند کې کېناستلم او دای ورغه ټرایل ته خیر د بیټینګ او بالینګ د دواړه وکړل نو ما ته راغی وای د شي وکړه اوس راغله د دې ما سامان واچ او ورته لاړ څه بیټینګ ته خو چې زه بیټینګ ته لاړم بیټینګ مې وکړو خو خیر دواړو بیرته سره بیگ پیک کور درالو وای درې ورځې بعد په اخبار کې راځي نو چې سار راغله مور راوړه به وای کور ورته کنه ورونو د کشرانو مشرانو راته وی وای ملګری د بار راغله وړي دي انا راځي تاسو راغله د ایمانو نه راغله په ټیم ته د پاکستان انډر 16 ته شپږ کلمه ټیم ته انتخاب شوی وي هغه نو شوی بالکل هغه نو شوی او زه انتخاب شوم دا کله هغه خپل ډیره ښه جالبه کیسه کوي وای یار دا ګورم باټول هارد بال کوو ته هارد بال وکړه چې په ټیم ته چې راغلو هغه وخت کې په اخبار کې نوم راتو نو د اخبار لپاره ما ته دا ډیر غټ اچیومنت و دي ما لپاره چې اخبار کې د ما نوم راغله نو اخبار ترال والته په منځ کې دوه روډ وو چې هغه روډ به د کراس کاوه بیا به هغه اخبار اخیست په دې بعد دومره په یادو چې ما یو روډ کراس کو بل روډ چې مې کراس کاوه نو سترګې چې مې خلاصې کړې په هسپتال کې پروت وم یعنې شاته نه موټر وهلی وم یو سړک تیر شوی د خوشحالۍ نه بل سړک دې نه دی لیدلی موټر دې نه دی لیدلی سیده پې ورغلی یم ښه دا خو چې هغه ملګری مې را سره و هغه زه هسپتال ته ویوړم زه خو بېهوشه سوی وم هسپتال ته وړم بیا هغه خپله کیسه راته کوله چې څنګه وایي سترګې دې سپینې سوې ما چې ویلې مړ سوې ما هلته وایي په روډ باندې ژړل ډرایور هم وتښتېدو خو خیر خو وختونه بیا زه حکم شوم او کرکټ مې اتې ما ته یوه داسې هغه وویل چې یاره کرکټ شروع وکړه ته کرکټ کولی شي د خلکو به راته ویل هغو به راته ویل چې ته هارډ بال هم ښه کولی شي اوس یې شروع وکړه که نه نو چې په هغه وخت مې شروع کړو بیا 2000 ما به ورسره په د ایجوکیشن کې په کمپیوټر کې ډېر کار کوو په کمپیوټر کې تکړه وم په هغه وخت کې که تاسې فکر وکړو په 2001 کې د انټرنیټ هم خلکو ډېر خوښاوه نو انټرنیټ کې ما مهارت درلود په هغه وخت کې هم په کمپیوټر کې ما مهارت درلود ځکه چې تعلیم مې هلته کوو په پاکستان کې نو تر 2001 پورې ما ډېر کرکټ هم کړی وو په کلب لیول کرکټ مې هم کړی وو انټر ډسټرکټ او ډېر شیان مې کړي وو ځکه چې د ما په اخبار کې ډېر زیات هغه ریکارډ پروت وو انډر 16 ته خو لا نه دی بیا د پاکستان نه انډر 16 ته زه لاړم نو ځکه چې زه مریض وم فوکس وم ډېر زیات فوکس وم نو دغه په خاطر باندې یو خو زه خوږ وم او بل هغه چې څومره ته پاس دی دغه تا ته ډاکومنټیشن پکار کیږي پروف پکار کیږي چې تا د ایج او تا د پاکستانی آی ډیز او دا ډیر شیانو پروف پکار کیږي نو متاسفانه په هغه وخت کې موږ سره پروف نه و دومره زیات موږ خو هر شی جوړ کړی وو هر هغه جوړ کړی وو هغه د پټه وو او د خپل سروایول لپاره وو د خپل د مشرانو د ساتلو لپاره وو چې مشران معلومات دالته چې د پاکستانی پولیسو نه ځان بچ کړي ډیر زیات بم یقین وکړه چې پولیس بم چیرته ولید موږ به دا فکر کوو چې بس دا صرف د موږ لپاره راغلي او موږ نشي ها نو د افغانستان کرکټ ته زه فکر کوم تاسو په 2003 کې راغلی کنه بالکل خو ما درته ویل چې 2000 نه بعد چې زه په سکول کې وم 2000 نه بعد موږ ډیر ښه کرکټ شروع کړو یعنی کلب ته انټرست وم ملګرو مشوره و د ورونو مشوره مې وځي دا لاړ شوی خیر ده دوستو انډر 16 کې سلیکټ شوی نو طبعا ښه پلیر کرکټ کولای شي نو دغه یو د مال لپاره اوله زینه و نو بیا دغه بعد تر 2003 پورې ما انټر ډسټرکټ او فرست کلاس کرکټ او
ډیر کرکټ ما وکړو په پاکستان کې په اسلام آباد ځکه چې په اسلام آباد کې اوسېدلو نو کله چې ما انټرنیټ کې کار کاوه نو په هغه وخت کې ما هغه وخت کې کایته په یاد یو هاټ میل به اډرس وو یو به یاهو اډرس وو هغه چیټینګ نوې چیټینګ شروع شوی وو کنه نو ما اسی چټي میسج وکړو افغانستان کرکټ مې سرچ کاوه چې ما کاوه افغانستان کرکټ وګورو کنه نو افغانستان کرکټ چې مې سرچ کاوه نو پکې دوی هغه ایمیل هغه یاهو اډرس راووتل یاهو هاټ میل هغه ما درې څلور کسان را سره اډ کړل چې درې څلور کسان مې سره اډ کړل چې دا سهار 8 بجې بسوي کړه دې خو عجیب نومان بو د ټولو نومان به نه د ټولو چې دا ټنګ آنلاین بسو یو بل کېلو چې دا ګرځ دا میدان راځي یو بل کېلو چې پیر بابا آنلاین چا به تو ویلو کو منتری چې چا بل کېلو چا به زادو ته شي لیکلو دا د بوک افیشل کنه افیشل نو دا هغه د فهم او تفهیم د خبرو یو هغه کنه یاهو چټ روم ته بچنه نه وتلې هغه ځای خېته exactly نو ما به خندای براته چې دا چې لیکل دي خپل هغه نوم به دغه لیکل وکړه دی به خیر خپل منځ کې څه مشکلات یا به غب شپ یا به نو دغه نومان برا ټنګ دغه سی بر راغله نو ما به خندای براته خیر ما د حاجی ملک عالم سره کانټیکټ ونیو په ایمیل باندې ما چې کله خپل ډاکومنټیشن ورته ولېږل چې ما دغه لیول دی اخبار کټینګ وو د اخبار کټینګ وو چې اخبارو کې به مانو راغله یا پرفورمنس براغله یا بډې راغله خو حاجی ملک ډیر خوښ حاجی ملک ما ته فورن ویلي چې موږ پروفیشنل پلیئر نه لرو تر اوسه نو هغه وخت کې حاجی ملک ما ته میسج وکړو نو د میسج په ترو باندې زه په خبر ته ورسېدل مې دوی ټول کرکټ یو هغه په خبر کې وو د افغانستان زیاتره کرکټ یو په خبر کې وو ولته موږ روبغاړي ټول وو واستګول وو کریم وو خالق داد نوري وو نوروز منګل وو رئیسان مزای وو خو دا ټول الکانو پریکټیس یو په خبر کې کاوه زه په اسلام آباد کې وم نو چې ورغلم نو الته نو استګول نو ماته اخستل سوی او تاج ملک ماته وی استګول ما ویل استګول به سپینګری سړی کنه دا غږم دغه سی وداسي کوچانه غږ بیوم نو دا غو بیوم ملدا خپل سپینګری سړی دا والته کرکټ چلی هغه چې وخت مزوان هلکو استګول بالا استګول دا با فکر کوم چې په سپینګری سړی ها دا وځلو غاړه ما خیر هغه چې ولته ورسره ولیدل ورسره ومې کتل نو دوی خدای ستړي خوښ شوم کنه نو زه په دې نو خبره چې دوی التم ګروپینګ ده مطلب ډلې ټپلې وي په ټیم کې نه ګروپینګ وزالته خبر نه ومه په ګروپینګ باندې خو تاج ملک عالم سیده ماته ویل چې بس د استګول سره جوړ سره نو بس ته ان شاء الله کابل ته راځه په خیر نو دوی مالته کابل کې ورته ویلې چې یاره موږ پروفیشنل پلیئر راولو کنه نو چې هغه هټبال هم کړی دا دغه اخبارو کې کټینګز دی او دا نوم دا پلان کې شاید او دا ډېر کیسې خو چې کابل ته راورسېدل ما زم ځوان وم ډېر زیات کابل ته راورسېدل نو د کور نه اجازه کابل ته افغانستان پلان هم ډېر خوشاله و چې افغانستان ته خو ځینې هغه چا ولا دا لږ د پښتنو سره وویني پښتو زده کړي وطن وګوري هغه وګوري پلان ډېر زیات خوشاله و چې افغانستان ته ځي نور هېڅ خوشاله نه و چې کرکټ به کوي یا به نه کوي په دې خوشاله و چې یاره وطن ته ځي او د خپلو خپلوانو سره بیا ټول هغه د موږ جایدادونه دي هلته په هغه وخت کې اوس هم شته په جاده کې د موږ یو ځای و اترونه بالته و نو وایسي د وځي هلته تر کړه لاول چې هغه ته به ځان ښایي چې بیا چېرته هغه نه شي شرن ته مزه پکتیکا د موږ ولایت ده او شرن مرکز ده نو وای شرن ته اوس مزه چې زه بیا درسم بیا به نور بیا یو ځای لاړ شو شرن ته چې هلته به لاړ شي مال خاصه ده خو چې هلته راغلم نو دلته دوی مونږ کرکټ کاوه په چمن حضوري کې یاره یو دوړي به وي یو موټر سایکلونه به چلیدل یو هغه به پیچ پیدا کول دا ډېر سخت کار دغه تسلسل نه غلط نشي 2003 کې تاسو کابل ته راغلی 2003 انډو بس 2003 نو دې وخت کې په 2003 کې چې مونږ یو ټور درلود افغانستان یوت په نوم باندې دا تاسو اول ځل و چې افغانستان ته راغلی
نه دا د ما دریم ځل زه شرن ته تللی وم کابل ته نه وم راغلی کابل ته ول ځلو شرن ته زه تللی وم په شرن ته زه تللی وم تیر د امارات نظام کې زه راغلی وم شرن ته چې د موږ ودونه او نه کرکټ ته نه وم تللی هلته دغه شي فامیل ته نه ما چې 2003 کې کابل ته لاړې په کومې لارې لاړې په تورخم باندې لاړم اولین ځل یوازې لاړم ولا تورخم باندې ډار کې مل خدای پاک دلته څو غونه ویلي من خو دماغ دغسې جوړو چې دا به اوستګه کېږي څنګه به یو چې کابل ته به رسېدلې په دوړو به داسې پټ وې چې کابل کې به پېژندلې نه چارې اول خو به د ښه ځان هغو ته بوت هغلته به په کابل کې به تا فکر و چې هلته به هغه چې ورته وایي امامونه و ډېر ښه ګرم امامونه به ووله چې داسې یو 50 روپۍ به دې ورکړې او ښه زبردست ګرم امام ته به دې ښه فرش کړو نو ورته به راووتلې نو بیا به د ټلیفون لپاره به موږ هغو ته تلو هلته خو ټلیفون نه و یو مخابراتي یو شی به و چې موږ به په کور ته ټلیفون کوو چې زه راورسېدلم په دې هغو کې څه شی ورته وایي جاده کې وایرلس ټلیفون نه و بیا ځان هلته رسوو په بله ورځ سیم ورځ واتې ماښام و خلک به کورو ته تلي بله ورځ به دې ځان ورسوو مقابل 10 روپۍ په 1 منټ باندې به او موږ به 2 منټه کابل ته ورسېدې لکه ته طبیعي ده چې موږ مهاجرت کړی دی زموږ نسلونو کې ډېرو اکثریت مهاجرت کړی دی خپل وطن سړی راځي یو احساس وي مور او پلار چې د وطن قصې کړي په ماشومتوب کې په مهاجرت کې که نه ستا په خیال کې په ذهن کې یوه خیالي دنیا وي چې موږ وطن لرو غرونه لرو ځمکه لرو اسمان لرو خلک لرو یو شی په ذهن کې ستاسې چې اول ځل تاسې راغلی کابل ته ننوتې پل چرخي نه تېر شوی کابل ښار ته راغلی احساس مو څه او یا په دې تورخم نه چې تېر شوی جلال آباد نه چې تېر شوی نه په امپلته بند باندې لاړې که په دې سروبي باندې لاړې او سړکونه خو ډېر ګډوډ و کڼ و کپر ډېر بیخي زیات دا فکر مو څه شی و چې څه کوئ چېرته روان یې او دا وطن څنګه دی هغه خوشحالي احساسات تشویش اندېښنه ته به قسم باور وکړه چې څنګه چې دا تورخم نه راواوښتلم که نه داسې ما څه احساس شو چې زه لکه دا سړی چې خپل کور ته ننوځي او هغه احساس کوي چې ولا به زیاتي خپل کور ته راورسېدلم خو خدای په هغه وخت کې د ما په زړه کې داسې احساس راغی څنګه چې د تورخم بارډر کراس کړو هغه وخت خو نه ویزې وې نه یو شی و بس راځه او ځه بېرته راځه او ځه خو داسې یو احساس ما ته اولین ځل وشو چېرې لکه چې بس خپل ځای ته راورسېدلم ذاتي نور ریلاکسه ځکه چې موږ به هلته په پولیسو نه ډېر ډارېدلو تورخم ګېټ ته رارسېدو پورې د پولیسو یو داسې ډار و لکه ته چې بس کیای چې ولاړ ډاګوګان په لاره کې ولاړ دي او صرف که د خدای وکړ چې تورخم ګېټ کراس کړو به ذاتي امن ده نو موږ ته په کور کې هم داسې ویل شوي ووایو داسې ګوره تاسې به تورخم در باندې راشي بیا به داسې سروبی به بیا راشي بیا ننګرهار به راشي ننګرهار نه به بیا سروبي ته رسېږي سروبي نه به بیا مایپر د ډېر غټ غرونه دي او پلانکای شاید ده او داسې ده په خدای په لاره کې دومره خوند یې وکړو ما خو اول ځل و دا ټول شیان صرف په ویښه تېر کړل ځکه چې زه وګورم دا ټوله لاره په ویښه او په خلکو نه دا سوارلي چې د ما سره ناسته وه دوی پوښتنه دوی به راته ښودله چې دا ما ورته ویلي ما زه نوی راغلو کابل ته راغلم وایي دغه داسې شی ده دا پلانکی ځای ده دا پلانکی ځای ده ایو خو ولا دا ما په یاد راته ویلي وایي دغه ځای چې دا د سروبي نه چې راتېر شي وایي دغه د مومن خان او شیربانو هغه غر ده دغه لا څوک وایي دا روال طریقه کیسه شته موږ هم لوستې او ماشومتوب او زلمیتوب کې دا کیسه نو خیر چې کابل ته راورسېدلو کابل ګېټ ته که نه نو کابل ما فکر کوو چې دا خو به ولاړ دی که اسلام آباد دغسې دا به ډېر ښه ځای 2003 کیسه درته کوم نو راغلو نو دلته بله ډله پیدا شوه بله ډله مې مراد دا و چې تاج ملوک نه علاوه د الادار ډله وایي ښه د کرکټ نو دوه ډلې دي یوه بله ډله وه رئیسان زازی نومېدو یوه ډله بیا د هغه وه خو دلته خو نورې کیسې هم دي نو خو په دې وخت کې د خالقداد نوري او الاداد یو ټور جوړ کړی و کراچۍ ته په 2003 کې نو ټور جوړ کړی و د راشد لطیف په هغه باندې ټور جوړ کړی و نو خالقداد ما ته راغی وایي موږ سره که لاړ شي ډېر ښه به وي که نه زموږ ټور دا زموږ سره لوبغاړي ښه لوبغاړي نشته
خو ته دې موږ سره لاړ شه کنه. خو ما دا فکر وکړم راځه او سره لاړ شو نو خټ تور د ټي وي باندې میچونه راځي او راشد لطیف پکې د راشد لطیف هغه وخت کې ډېر غټ پلیر وو او اپوزیشن کې د پاکستان نېشنل پلیران دي هغوی سره میچونه دي کنه خاصه د په دواړو سترګو. ما چې دوی سره اوکې وکړه الته بل ګروپ را خپسو کاج بلو چې ته خو موږ راوسته او د موږ احسان د در باندې او پلان کې دا واغه دا موږ راوسته خو خیر ما ویل ما یاره کرکټ ته اوس ما او چې کرکټ وکړو لکه موږ ګوره ما چې مخکې ته ویل موږ کرکټ ته خوشاله وو خدای پاک کرکټ خو خیر کراچي ته سره لاړو نو الته اولین میچ کې ما 100 وکړو ما نو روز منګل اوپنر ها سنچري او اولین میچ کې ما 100 وکړو ټول افغانستان کې دا خبره اوس وشي 100 هم څو کوي کنه. اول میچ کې 100 وکړو خو الته موږ میچونه وکړل خو سات متیر کو هغه لایو میچونه مو او خړ خلک هم راغلي وو ټورنمنت مو هغه مو کو بیرته چرالو دا دوه ډلو کومه د چې قتل چې ولا لګ دشمن ده کړه. په دې وخت کې دوی اقبال سکندر راوخته و. ها اقبال سکندر دی آی سی سی نو وزیر صاحب شاده مسعود راغوته و چې ته ما ته ښه سلیکشن وکړه ځکه چې دغه په دا ډلو باندې اعتبار نور ختم شوی و. نو چې کله مونږ هغه سلیکشن تر هغه وخت کې ما په یاد دي ما ته بیټینګ نه راکاو کنه ها دغه ما سره ما کې نو په دې وخت کې خدای دې لري یا مشا پتین د موږ انټرنیشنل امپایر سي ده موږ واړو موږ اقبال سکندر دوستان سره کتلای موږ چې ول د شربیدلم داریدلم په افغانستان کې وګا کنه. نو احمد شاه پتین اقبال سکندر ځاتې نو ټرایل ختم وو اقبال سکندر روان ها احمد شاه پتین ورته ویل چې وروره یو بل غواړي لکه شرط یو وری وګوري کنه. نو هغه چې ما بیټینګ کاوه اقبال سکندر به ټول راتاو شو مخامخ راتاو ته یار دیس یعنی خو خصم کنه چې خو خصم بس مانو بګیو 14 سکواډ دا د نېشنل ټیم جوړیږي نو نېشنل ټیم کنه خو موږ او 2003 محدود لوبغاړي ها موږ سره ډېر محدود لوبغاړي محدود دا چې هغه کرکټ به خل اول به لیک پېښور کې کړو یا پېښور کې یا بل ځای کې لیک کړو پګری کې. نو خو دغه مرحله چې تیر رسوا خو اقبال سکندر چې خپل ټیم وزیر صاحب ته ورکړو شاده مسعود ته نو بشاده مسعود هغه ټیم ځان سره کای اوس په ولا کې عمر نه وکړي کنه چې دغه ځان سره کای په دې وخت کې موږ اولین امپایرینګ کورس راغی خو وزیر صاحب دا فکر کوی دا کورس کې هغه چاسې ایجوکیشن یا لا چاسې لیګ هغه کرکټ کړی یا هغه کړی ته خلک پکې نه وي چې موږ هغه نورم د کرکټ باندې پوه شي خلک په کرکټ نه وای دا نو یاره هغه امپایرینګ کورس له خاندان یو ډکو ها مثلا د امپایرینګ کورس لا شو دا 2003 کال کې چې کله اقبال سکندر سلیکشن وک دی وخت کې علادات نوري تاج ملک عالم نو بالکل ورسره بګرځیدل خو سلیکشن اتھارټی سیوا هغه زیاتره د اقبال سکندر سره زیاتره نو تا ول چې زه بیټینګ نه پرې خو د ولی او ما ته ویل چې د بل ګورو سره الته د بل زور زیات مرسته وکي الله د دوری کې ډېر خوینم دي نو ډېر خوینم دي ډېر ورته ویلم د سینه د چې الله د نوري نو ورته ویلي او په دې کې خلک د نوري ډېر اچھا ولا د موږ لپاره زور وای نو په هغه وخت کې خلک د نوري چې کوشش وکړو نو بیا اقبال سکندر چې سټمپ یې ولګاو چې ورته دا ضروری ده نو بیا مختلفو رایو نه بیا سړی راتلای شي نو په دې وخت کې چې موږ دا ټیم جوړ کړو یو غټه لانجه په دې وخت چې اوس به کپتان کیږي څوک 14 کسانو کې څوک یادېږي نه و بالکل یادېږي ټول مې داسې یادېږي ځکه چې ما سره ټول عکسونه دي او ټول هغه دي او دا عکسونه بیا چې مینوالو ته بیا وښیي سمه ده بالکل یو څو عکسونه ما سره ستا دي او څه به زه نور را پیدا کړم
په 16 کسانو کې د موږ سره ارادات نوري وو. اوپننګ لمبه جوړ شوی چې ما ته بیټینګ سیکوینس باندې بیا معلومیږي د نه معلومي کریم صادق او نوروز منګل اصغر ستانکزی وو، بیا پسې زوما، بیا پسې رئیس احمدزی وو، بیا پسې شاکور زدران وو، بیا پسې استګل عابد وو، دولت احمدزی وو، عبید په نوم باندې یو عبید په نوم باندې وو د خوستو میډیم پیسر خو جالب دا و په یو ټیم کې اتفاق بالران موږ بوتو نو اتفاق بالران چې موږ بوتو نو غټه ایشو دا و چې اوس به کپتان کیږي سو ها د کپتانۍ ته چې لاړ شو ستانوم راغی په 14 کسانو سکواډ کې شاهزاده مسعود لیست قید کړ پر سکندر ستانوم واچو او تر هغه د کرکټ لپاره تصورم دا دی چې ته به د افغانستان نمائندګي وکړې هغه د مهاجرت قصې هغه د محرومیت قصې هغه د بې وطنۍ قصې او اوس دلته ته د یو هیواد نمائندګۍ ته انتخاب شوی چې نمائندګي وکړي د شپې د خوب د خوشحالۍ نه کوو نه کوو بیرته د پاکستان کې کورنۍ ته اول ورنکه هغه ورځې هغه شیبې څنګه تېرېدلې دوی په مخکې ویلي چې موږ به یو ورځ نه بل ورځ بیا ټلیفون کوو هغه ته بتلو شهزاده سورای ته جادې ته بتلو الته به خوا به الته پروډران ډېرو نو الته به د وایرلس سټو والو بغو باندې هم ټلیفونونه کول کور ته چې بس دغه حالات دي ولا دا شته دا نشته خو ډېرې کیسې به ما کور کې نه کولې ځکه چې موږ سره نه دي چې دا ښځی وو نم د خوراک ښځی وو نم د کالي مینځلو ځای وو نم د چا ولا دا شی نه درلودل که ما دا حقیقت کور ته ویلی وای په دوه ورځ بیا راته ویلي وو چې بېرته زر تر زره بېرته راشه کور ته بېرته راشه خو دا خبرې به موږ کور کې نه کولې موږ به په کور کې ورته ویلي چې داسې یو بهترین ځای ده او داسې یو د اوسېدا ښه ځای ده او موږ خو زبردست ځای کې اوسېږو او وي آی پي یو نو دا خبره چې ونو بیا تاسو د شپې چیرې اوسېدلی ورځې مو دا کالي مو څنګه وینځل ډوډۍ مو څنګه خوړله مصارف مو څنګه پوره کول کابل خو داسې هغه ښار هم نه دی چې سړی ووایي چې والا ارزانه ښار دلته قیمتي هم ده نسبت نورو ولایتونو ته زما بهترین ملګری چې و هغه یو سید رحمان احمدزی او یو خالق داد نوري و زموږ به ټوله ورځ سره ګرځېدلو اگر چې کې دا کومې پیسې چې به موږ له کور نه راوړې وې هغه 3-4 ورځو کې هغه به ختمې شوې داسې و چې دا اتفاق مو په دې ښه و چې هر چا سره چې بچ شوی و هغه به یې راوایستل دغه لرم دغه نه لرم خو شرنوال هوټل و یو د خدمات به موږ افغانستان کې څومره کرکټ چې ده په شرنوال هوټل په نوم باندې یو هوټل و دغه باید هېر نه کړو ځکه چې د موږ سره که پیسې وې د ټولو لوبغاړو سره چې څومره لوبغاړي که پیسې به نه وې ته به موږ ته ډوډۍ کم از کم راکړه بیا به د خوب ځای چې و د موږ د خوب ځای چې به و تر څو به هغه خلکو ډوډۍ وخوړله او دوی به جګ سول که نه او ناوخته و بیا به موږ د هغه ځای کې به هغه د پیسې د اتاق نه درلودلې اکثره وخت ډېر وخت به وي ډېر وخت به د اتاق پیسې نه وي بیا به موږ په هغوی بنچو باندې ویده شو هلته چې هغه خلکو به ډوډۍ وخوړله هر شی به یې وخوړل بیا لمانځه مال به بیا هوټل کار ونو بیا به غږ راوکړو وایي چې کېږي که نه دوی به دا صفایي مفایي کوله هر شی به کوو نو بورډ نه و د روزونکو تاسو ته نه ویل چې دلته راشئ ویده شئ دغلته ځای دی هغه دی او دغه دی نه دا شیان هیڅ شی نو هغه چا ولا دا لکه په آخرت کې چې بل بیا ځي که نه نو دا سخته نه وه ما درته وویلې چې دا دومره سخته وه چې موږ په کور کې حال نه سوای ویلی خو د کرکټ یو شوق و چې کرکټ کوو هغه شوق لپاره موږ کور کې هم نه سوای ورته ویلی چې موږ په بدو حالاتو کې یو داسې مایوسیت نه منځ کې موجود نه و د ځینو لوبغاړو چې یاره دا راځه تېر شي دا څوک کوي چې دا وروره چې ډوډۍ نه لرو نو دا به څه معنا چې موږ لاړم شو مخکې هم لاړ شو خو چې پیسې نه وي ژوند پکې نه وي نو سړی څه وکړي داسې کوم شی فکر خپلو کې سره نه غږېدی په دې مسلې باندې زما په فکر سره یو لوبغاړی دومره مالدار لوبغاړی نه و چې هغه
هغه دا فکر کړی وای چې ولر د ما خو ډېر ښه ژوند و یا د ما ډېر ښه وخت و نو ټول لوبغاړي د مهاجر و مهاجرت کې هم تاته معلومات ده چې دومره یو بهترین وخت نه وي چې موږ ورسره هغه موږ چا ولدا موږ ورسره یوز ټو کنه دومره هغه عادت وای خو دا خبره وا هغه د شوق خبره چې دا شوق چې کله لکه یو ماشوم ده وړکای ماشوم چې هر چیرته ویده کوي د کیږي نو د موږ سره د صرف د کرکټ او چې خدای پاک اوس په کومه طریقه باندې کرکټ شروع وکړو کنه چې منځوري یا بل ځای کې چې منځوري کې موږ دومره جنگونه کړی دي کله په فل منځ کې جنگ کله بیا د فوټبالرانو سره جنگ کله بیا د موټر سایکل والا سره جنگ کله بیا د بل شي وال سره جنگ کله د بل شي وال سره جنگ نه پرې چې کرکټ وکړي نه موږ اولمپیک ته لاړو نو اولمپیک کې به موږ بیخنه په خو وایي بوزي پاکستان است وای دا چې تر راوړی دا موږ وګورو دا لوبه چې دا د انګلستان ده موږ به ډېر ورته ویلي یو خبره دا وه چې د لوبغاړو کې د چا پارسي ډول ده دا خبره وه یو علت همدغه و چې دوی ویل چې دوی خپل هم نور پارسي نه پوهېږي نو شاید افغانان ټول مهاجر وو نو چا به پارسي چېرته زده کوله مهاجرت نو دې چا به هم زده نه وه دوی به پارسي ویله موږ به ورته خندل جالب دوی باندې خو موږ نه پوهېږو په دې کې ډېر رول چې د موږ د کرکټ بچ کولو کې که زه حقیقتا ووایم ډېر رول چې د شهزاده مسعود وزیر صاحب مسعود صاحب سره به انشاءالله هم غږیږو په پلان کې دی د شفاهي تاریخ په لړۍ کې به غږو جالب قصې لري تاسې ښه نو د چمن حضور د جنګ جګړو د شرنې د هوټل قصه مو جالبه وکړه ځینو نور لوبغاړو هم راته یادونه کړې وه ښه کپټانۍ ته چې مسله راغله 14 کسانو خو انتخاب شول کپټانۍ جنجال په څه شي کې و کپټاني جنجال چې کپټاني جنجال په دې والته مې دغه څه خبرې براوالي وکړه ګروپینګ کوم ماته ته ویلي نو چا به ویلي چې ما کرکټ شروع کړی دا زه د کرکټ فاونډر یم چا به هغه هم ویلي چې د کرکټ فاونډر یم بل ډلې هم ویلي چې د کرکټ فاونډر یم باید کپټان موږ څه کړه خو خیر په دې کې موږ د چا ولدا په یو ډله کې موږ هم شامل شو ځکه سروایوال لپاره په یو ډله کې به شامل کېږي اما قلادات ډلې کې تاج ملک صاحب ډلې درغلي نه او تاج ملک دوی خپه کړي وو غریبانان هغه راوستي نیمه کې نازواني دې کړې ورسره او ولا دا رښتیا خبره ده کنه چې دوی راوستل ما او دوی سره کراچۍ ته لاړم نو دغه نازواني زمانه ما چې دغه نازواني مانه شوی و خو ما هغه شوق د کرکټ و ما کې یاره کومه طریقه باندې کرکټ خو ګراوند کې وکړو خو کرکټ وکړو نو هغه هم بایللیو نو چې ووټینګ وخت سو په دې وخت کې مشوره ده چې راځي ووټینګ وکړي د کپټان ټاکلو باندې آفرین وای ټول په ووټینګ کوو تاسو نه جالبه خو ته چې نه نو ته چې د سلیکشن کمیټې مشر وې خو دا کار ودی کړو کار ودی اسانه نه سلیکشن نو نه دا اوس چې د افغانستان د سلیکشن کمیټې مشر وې خو دا کړو کنه یاره ځان ته دم جنجال وکړو نور ته او ولا دا یو بهترین کار و چې یاره دغه باندې کوم دغه څه کړو او په هغه وخت کې خو چې یو نومینیشن اوس په دې وخت کې چې اوس د موږ یو نورستاني نومېدو جنرال سیکریټري و د اولمپیک هغه کې ناس کو چې دا اوس به انتخابات کیږي کنه دغه د لیدونکو ته یادونه کوو نو دا د څه وخت چې د افغانستان کرکټ هغه اداري تشکیل جوړ نه دی او د فدراسیون تر څار لاندې لګیا دی نو هر تصمیم به تصمیم نیسي د اولمپیک دغه شو اولمپیک تصمیم نه فیصله دا وشو چې اولمپیک فیصله وکړه چې د لوبغاړو ترمنځ به انتخابات وشي چرچا ډیر ری وګټي هغه به کپټاني د شو چې د نورستاني د نورستاني مایند سیټ چې هغه تاج ملک جوړ کړ تاج ملک ډلې جوړ کړو کنه یا به خو ته ویلي یا دا خبرې خو اوري دا ټول جواب کول غواړي حقیقي په دې ټولو مسایلو په خیر ښه ډېر جالب کې شی ودا ګوره زه کې دا نه وایم یو بهتر زه وایم چې ما دي زونګ یو بهترین کې شی وې زه ډېر خوند تیر خپل دي کې سونه نو نورستاني مایند سیټ جوړو چې اوس یو ویلی وای کینډیډیټ جکس یا
کپتان ته څوک کینډیډیټ دي نو دا 14 کسانو سکواډ ناس دی اولمپیک کابل کې ناس دی ټول وزیر صاحب کوم ځای کې هغه ځای د اولمپیک کې ناس وو اولمپیک کې چې ناس دی نو کپتان یو کس یو دا دوه ډلو یو کس جوړ کړو چې دا به موږ د خوانه یعنی علادات ډلې او د رئیس خان زادي ډلې دولت امرځای ټاکلو ها نو دا بلې ډلې ګور دا ډېره جالبه کیسه ده دا بلې ډلې د علادات ډلې چې وو علادات خو عائشہ علادات خو ون مین آرمي وو نو علادات ځان ټاکلو ها زه به نو موږ مجبور وو به ماته ووټ ورکاو علادات ډلې چې تاسو هم ورسره وای ځان ټاکلی او د تاج ملوک ډلې او د زازي ډلې دولت احمدزی ټاکلی دولت احمدزی ټاکلی اوکې خو دلته د شپې دوی مصلحت سره کړی و علادات او تاج ملوک چې مصلحت یې سره کړی و نو سحر انتخابات شروع شول ها چې انتخابات شروع شول نو په دې وخت کې هغه ورته وایي جیکس څوک ووټ چاته اچوي که نه دا د کاغذ هغه چې وو دا به وزیر صاحب ته ورته که نه دا به وزیر صاحب رای به پټې ورکوي بس پټ چاته ووټ واچو هېڅ معلوم نه وو خو چې اناونسمنټ وسو وایي نو وزیر صاحب چې جیکس وکړه له خندا نه شروع موږ هم داسې ورته حیران یو چې دا وزیر صاحب داسې ولې داسې خاندي که نه ډېر زیات وایي اناونسمنټ به بعد کې وکړم خو یوه جالبه به وایي درته وکړم هغه موږ ورته ویلي چې وزیر صاحب څه شی دی جالبه وایي یو سړي ووټ حاجي احمدشاه ته اچولی هغه هېڅ کاندید نه دی هغه هېڅ هغه کې نه و دا ښه سړی و دغه ممتنع رایې کارولې ده په حساب نو ښه نوم یې واخله موږ شاپور زدرانو د باندې شاپور خپله ډله وه د شاپور خپله ډله شاپور زدران دا سوچ کړی و چې که هغه ته ووټ واچوم هغه مخالف کېږي که هغه ته ووټ واچوم هغه مخالف کېږي جالبه ده ښه دا زموږ جالبه ده ښه خو دلته چې ووټینګ وسو دولت احمدزي ته صرف یو ووټ لیدلی و هغه هم د رئیس احمدزي نور ټول ووټینګ چې و هغه علادات ته شوی و اوهو ښه خو علادات د افغانستان اولین کپتان چې و هغه اناونس ملیشیا لپاره د موږ اولین ټور و د ملیشیا لپاره علادات نوري خوشحاله ټول خوشحاله خو مبارکي دا ورکوي که نه خو دې وخت کې موږ بس یاتي نور راتې مو 16 کسې 15 کسې سکواډ شوه یو بل هم پکې راولوېدو بعد کې لکه دا اوس یې کله واچو دا خندا مې په دې وکړه چې چې اوس یې پکې واچو په دې نه ښایي ځکه زه غواړم هغه کیسې واورم زه خو په ډېر خوندورې ماته ولا اوس هم چې دا کیسه تاته کوم داسې ماته ښکاري چې زه اوس انوایرمنټ ته بیرته لاړم که نه ډېر خو چې ډېر ښه و یو شی چې ما کوت که نه هغه شاید زموږ په ټیم کې تر ډېره وخته پورې و دا شی چې دوی هېڅ دا فکر نه کوو چې موږ به بایلو که نه دا شی که هغه اوفیشل و که هغه تاج ملوک و که هغه علاداد و که هغه رئیس خان زازی و که هغه هر لوبغاړی و ولا که هېڅ هم دا فکر کوو د نظر اختلافات وو خو دومره اختلاف نه و چې دوی خرابي وکړي وطن لپاره چې خرابی وکړي وطن د خرابي هېڅ هم دا نه و څومره چې د انسان پوهه وه دغومره بې پوهه کار راوله که نه نو د افغانستان د ګټې لپاره هر چا ولا هر څه کوشش کوو اوس مثال به زه درکړم علادات دوري و په هغه وخت کې چې د خپل که به 1 روپۍ پیدا کړه که به 2 روپۍ پیدا کړه را به وړې موږ باندې به خرچې کړې تاج ملوک که به هر شی پیدا کړل هر مطلب ګوره دا پیسې پیدا کول دا ډېر سخت کار
تر ټولو سخت کار چې دا دغه ده. نو چې هر شی بیا د انسان خپل ضرورت دي، دا اول انسان خپل ضرورت وګوري، دا به سره منو چې خپل ضرورت پوره کړي. نو که هر څوک هغه کوشش به وکړو چې دا یار دا ولا ټیم ته مې دا خوراک پیدا کړو، ولا د کوټو بندوبست مې وکړو، لکه ما شرنوال هوټل درته وکړو کنه، دلته کوم کوټې نه وي. نو د کوټو بندوبست مې وکړو، د خوراک بندوبست مې وکړو، د بیټ او بال بندوبست مې وکړو، بیا په چمن حضوري کې بیل جنگ پاتې وو. ما یو ډېر جالبه کیسه په یاد ده چې موږ سیمټي پیچ جوړاو کنه، دې ته پروپوزل وس جوړولو. دا د موزیسون چا $1000 چا $2000 چا $500 $200 لپاره به یو پروپوزل وو. ا دې پروپوزل جالب دا و چې البته به لیکل چې په چش کې دراوړل، هغه د موټر نوم خو به لیکو، سیمټ د پچش کې راوړل، د کرایه د چش شو. نو خو البته د موږ یو بلګری ویغه په لیکلو وای دا د کرایه چې د دام په ډنګی کار کې راوړل، خرګاډي کو کړه ډنګی کار خرګاډي ته دوه ور کړو، ډنګی کار باندې نو خدام ټول غیر راځو چې دا د کوډو په کې غو په ډنګی کار نه کړه، موږ خرګاډي ورته وایو ډنګی کار. نو په دغه شکل باندې بیا موږ سیمټي نه جوړول. کپټان کوټه شو بیا لاړې نو بس بیا تمرین وشو، د سفر ترتیبات باندې وغږی، څنګه سفر برابر شو؟ په کله چې تورنمنت راځي سو د افغانستان د سفر اولین تورنمنت چې دینه موږ مخکې بزو په دې کې د اولین تورنمنت او اولین افیشل سفر چې هغه ملیشیا ته په 2003 کې وو. نو دغه لپاره پریپریشن ته موږ بیرته پېښور ته راغلو. خو څومره چې موږ هغه درلودلې، څومره چې امکانات درلودل، د عمر ورځي یا به د چا کور کې پراتو، یا به د دوه لوبغاړي به دغه سره لاړل، درې لوبغاړي به دغه سره لاړل، یا به یو څو ورځې به هوټل پیدا کړو کنه چې یو بس اخري ورځو کې کوچ هغه خپل اقتصاد ته هم کتل. نو بیا هغه چې موږ بیا ټور ته برابر شو. ما په ډیر شو په یاد ګرمي ډیر زیاته و ملیشیا کې، خو تاسو معلومات د هیومیډیټي ډیر کوچ کو په خبر کې دا اول سفر کې د موږ په اول سفر کې فرق زمان کوچ و د پیښور. فرق زمان یو بهترین سړی و، په خبره دا و چې پښتون او د موږ سره په د بجبه کې څه مشکلات نو. فرق زمان موږ سره کوچ شو. نو دغه ډېری زبردست جالبي خاطرې وي د موږ سره، له خندا بغیر د پروت وجدات څخه کدي د موږ لوبغاړي او کدي موږ افیشل او پزلو کې څومره صادق وو، چې هر شی به ویل وبې وي. نو موږ چې ملیشیا ته روان سو، په د پیښور ایرپورټ نه موږ ډایرکټ افغانستان نه ډایرکټ فلایټ نو، خو د پیښور ایرپورټ نه موږ ډایرکټ ملیشیا ته چې ورسېدلو. نو آلته مې ملیشیا زینو ولیدل او دا کاشو پاس اول وای سفر په ژوند کې اول سفر په تیار کې زه سفر باندې وغږیږي. دا پیښور ماحول الته لوبغاړو خپل کې بیا سره هغه تفاهم وکول شو، کمیونیکیشن مشکل خو نو، لانجې جنجالونه چې ته دې ډله کې زه دې ډله کې ته کوم پوزیشن کې لويږي، دا قصې خو نه وي. لکه ما چې دا مخکې ویل چې ته فاس بالران او نور به نه پیغږیږو ته فاس فاس بالران او ټیم کې نو طبعا دغه وړ شیان. اولین سفر د ګور ارسو خوشاله کی او سفر لپاره خلک ډېر کوشش هم کوي چې زه باید پکې لاړ شم او زه باید پکې لاړ شم. اوس هم کوشش کوي، کاغه وخت کې واځي کوشش کوي، بس کوشش نه کوي، اوس د وظیفې په سړی بس زموږ د کرکټ بورډ تهداب د ماغه وخت دغه زی خو در شوی دی. نو موږ چې اوس د ازلو خورونو باید دغه ساسو قسم ماغه وخت کې ورېدلې وای چې زړه مو لګارم شوی وای. او خیر بیا چې موږ ملیشیا ته ورسېدلو نو الکانو به ټای نه سوای تړلای. ها تاریخ کې څه وکړ چې تاره جګېدله. زما اول سفر زما خپل یادېږي چې چیرته زه وم او څنګه هغه احساسات مو زه په خپل چې په تیاره کې ناست او مشغول او ګول مرو رئیس ته مې فکر نو چې خدای پاک دا تیاره اوس ورځيږي او اوس ورځيږي. نور چې خپل فکر نو خدای نور بس حالات دي.
چې ما سره خپل دا تشویش و چې اوس ورځيږي دا څنګه په هوا کې دا کله د په هوا به خراب هم شو دغه موسم چې خراب دی او ګرمای دي نو په دې بکه موږ لانډینګ والته وکړو چې ملیشیا مو ولیدله نو ملیشیا کې موږ د چاول د اصلي جنجالو ځای هغه اوس 11 سکواډ ده 11 سکواډ جوړېدل دا اسانه کار نو او درې سره ډلو مشران چې والته ناستو تاج ملک مالته رئیس زازای مالته او علادات نوري مالته او زمان چې د دې ټیم منیجمنت لګ وای علادات خو کپټان فاروق زمان تاسو ول چې کوچ رئیس خان زازای منیجر ټیم منیجر رئیس خان زازای او یو د موږ سره بل حیات الله حیاتم د موږ سره په سفر کې زه پیژنم یو بهترین انسانو خو سره یو د کرکټ لپاره ډېری هلي ځلې کړې د ټولو کړې وي حقیقت کې کوم وایو ک تاج ملک د کالادات د ک رئیس خان زازای د کاغو د خو خامخا طبعا جنجال پکې راځي اختلاف پکې راځي روزون کې ور سره پدې افکه پدې تاج ملک عالم د موږ سره جنرال سیکریټری ها جوړ شو نو د اسون تشکیل جوړ شو شهزاده مسعود مشر شو او په دې شکل سره د تشکیل جوړ شوی دی نو په دې حساب باندې او تقریبا تشکیل خو په اولمپیک کې رجسټر کړی وو هغه تشکیل مسله جدا ده کله چې آی سی سی ته خپل سټرکچر لګي نو پیغه کې به طبعا چې تو خپل هغه بلیږي تشکیل بلیږي نو دغه ډلې ټولې وې چې دغه خپل هغه چاول د سټیک هولډرز یو هغه شاته ناسو چې ټیم څنګه جوړه نه چې تر څو به هر یو سټیسفای نو هغه ټیم مشکل او دغه ټول کمیونیکیشن دا ټول جنجال چې وو دا فاروق زمان ډېر انجوای کاوه د خلکو په دغه پروت وراته کده هغه ډېر انجوای کاوه چې وای یار څه جنجال روان ده په ټیم باندې خو سار بیا میچ د خدای دی خیر کوي په موږ اولین میچ موږ عمان سره وو اولین میچ موږ د عمان سره وو د عمان خلاف د فاست بالران ته توقعیم چې موږ سو فاست بالران په ټیم کې وو موږ په ټیم کې علادات نوري یو فاست بالر او بیتګول دوم فاست بالر شاپور زدران دریم فاست بالر دولت امرزای څلورم فاست بالر خالقداد نوري پنځم فاست بالر او دولت امرزای چې دا شپږم فاست بالر نو دا د فاست بالرانو ټیم وو کده د افغانستان یو ټیم وو دا ټول زورور جالب ده ولا خو خیر ټیم مو جوړ کو اولین په میچ کې اولین وکټ چې واخیستله د افغانستان لپاره اولین وکټ و دې نه موږ سترګې نو سپټوله هغه علادات نوري د افغانستان لپاره اولین وکټ واخیستله او کله چې د موږ بیا بیټینګ راغی نو په بیټینګ کې د موږ اول بال باندې چې دا کریم صادق آوټ شو او دوم بال باندې اصغر آوټ شو دریم بال باندې بیا زه رقم یو رن مو یعنی اولین رن چې دا د افغانستان لپاره هغه د ما برخه کې راغی جالب ده زه نو چې زه اوپنر و ما اول رن کوتابن نه اول بال باندې کریم آوټ شو دوم بال باندې اصغر آوټ شو دریم بال باندې زه رقم یو رن مو خو خیر پارتنرشپ ما نوروز تر اتیا یا 15 اتیا نیوی پوری وکړو پارتنرشپ نو سټیبل سولک خو میچ متاسفانه موږ وبایلو اوله لوبه لاړه ده موږ هم ډېر خپاو ډېر ټول سره خپاو ګوره ماته ته ویل چې ګټه باندې د بایله باندې ټول خپه کېدل ډېر سخت د خپګیان به بیا موږ چا ولا د لیګ اساساتي به مو ټول مشران او کشران به ټول اساساتي مو جنجال به مو شو چې ورودي موبایل دا بایله خو نسته خیر کار څو بلوبیږي پروا نه نسته خو بایله نسته او کې د موږ اپروچ دا چې موږ به د پاکستان سره لوبه کوو اپروچ ولا ټول دغه هغه وخت ضرور موږ پاکستان سره لوبه کوو دا چې موږ د پلان کې سره لوبه کوو هغه اپروچ هغه سوچ مې ډېر غټو او دغه د کامیابی یو زوه ما چې هغه غټه زینت هغه چې اپروچ د غوبغاړو اوس ما چې نور ټیمونو کتل دي هغه وایي چې ورور وځه زه پرفارمنس وکم او زه وکم کنه هغه اپروچ ډېر وړکې د افغانستان اپروچ د افغانستان د ټیم د لوبغاړو اپروچ یو هغه ډېر غټ ډېر های لیول
او خیر په کې موږ یو څو میچونه وګټل پدې کې یو او خو دا چې اولین مین اف د میچ هو هغه رئیس احمد زی واخیست. ها اولین مین اف د میچ هو هغه رئیس احمد زی واخیست، دوم کریم صادق واخیست، دریم ما واخیست مین اف د میچ. په تمن چې وی ګټینو بیا به مین اف د میچ هم کېږي. نو په دې کې موږ داسې وکړل چې موږ تقریبا پنځم نمبر رالو که شپږم نمبر رالو. اوس مې لږ یې ده په ټولو کچه کې دا ډېره غټه لاسته راوړنه وه چې موږ اولین ځل ټورنمنټ ته ځو. دغسې ایران هم و د موږ سره په اولین ځل ټورنمنټ ته راغلی و، بل هم و خو هغوی ډېر لرې و، هغوی یو میچ هم ونه ګټو. خو د موږ ټیم اگر چې نور ټیمونه په دې ښه وو چې د موږ لوبغاړي د هغه وخت لوبغاړي زیاتره لوبغاړي په هغه کلبو کې لوبېدل چې په کومو کلبو کې د پاکستاني خو لوبغاړي لوبېدل که نه، نو طبعا فرق و. ښه دغه د زه ما ته به جالب هم دغه ستاسو د قصې به نسبت دغه چې لوبې بایلل شوي دي دا ریکارډونه به وي، خو دغه قصې ستاسو نشته. زه غواړم چې دا قصې لکه مالیشیا ته چې لاړلې مهاجرت کې د ژوند کړی او بیا لاړې هغسې کابل غوندې وطن دې ولیده چې دوړونه ډک حضوري چمن کې او شپه دې په داسې هوټل کې کوو چې بړستنه دې نه وه، کوټه دې نه وه، بیا مالیشیا ته لاړې په حتما په یو ښه هوټل کې به اوسېدې. دغه ټول دا کمبینیشن دا تصورات دا خاطرې دا څنګه وي؟ مونږ په دا یو ډېره ښه جالبه کیسه بل هم درته وکړم. مونږ چې یو دوه میچونه وبایلل نو دا ټیم مینجمنټ بیرته سره راغونډ شو که نه، 3 میچونه مو وبایلل، ټیم مینجمنټ بیرته سره راغونډ شو، کپتان بدل کړو. ښه کپتان چې بدل کړو نو په دې وخت کې کپتان ډېر خفه مو. کپتان میچ مو وبایلو، سوري اول مو میچ وبایلو، میچ چې مو وبایلو اوس طبعا د مونږ سره د ډوډۍ پیسې چې وې دا به نه وې د ټولو سره. نو مونږ یو 5-6 زومه استګول وو، اصغر وو، 2-3 لوبغاړي نور وو. مونږ په روډ روان یو، اوس ډوډۍ هم نشته، هېڅ شی نشته که نه. نو اخوانه چې ګورو الله نوري روان ده که نه، یو 100 روپۍ به د الله نوري په جیب کې وې. الله نوري چې روان و نو استګول راته اشاره وکړه، وایي ډوډۍ خورئ؟ ولې نه خورو؟ وسړی موږ وږي یو، ډوډۍ څنګه نه خورو؟ وایي خو ډوډۍ یو شرط کې در باندې خورم چې زه شی وایم تاسې به وایاست هغه به نه کوئ، بحث به نه کوئ، زه شی وایم هغسې به کوئ. موږ ویل صحیح ده. الله نوري چې راورسېدو نږدې نو دی ورلستنګ شو چې رئیس صاحب هغه نو بالینګ وي ته داسې پتونه یې شروع کړل که نه، خو داسې پتونه چې شروع کړل وایي ډوډۍ مو خوړلې ده؟ موږ ویل نه. وایي راځئ ډوډۍ در باندې وخورو. استګول چې موږ ته داسې وکتل وایي ګورې ډوډۍ مې در باندې وخورو، راځئ وایي. جالب. دغه هوټل کې چې اوسېدئ د شرن هوټل هغسې هوټل د کابل هوټل بیا حتما یو 5 سټار د لوبغاړو هوټل خو مجهز او مفشن او عصري هوټل وي، لیفټ وي، برق وي، یخچال وي، ګروپونه وي. دې کې مشکل نه و تاسو ته چې لیفټ څنګه جګېږي، ګروپ څنګه بلوئ، یخچال څنګه خلاصوئ، کموټونه څنګه استفاده؟ طبیعي ده دا ټول شیان د انسانانو په ژوند کې زده کوي. هر څوک ستاسو کیسه څنګه وه؟ زمونږ په یو ډېره ښه جالبه کیسه وه. نو مونږ چې لاول دا کیز راکړلې که نه، دا کیز خو به داسې پکې اچولی او داسې به دې کښله، د خدای پاکه اوس دی باندې شی کوي که نه، دا کیز او دا شیان عین بریکفاسټ ته چې به لاړو دا جوس چې به مې راکېښ که نه، په دغه باندې مونږ نه پوهېدلو. مونږ ویلې چې وده دې یې وکړي دا نور خلک، بیا هماغسې مونږ وکړو. نو مونږ به ډېر شیان په اوله کې به هم خلکو ته کتل چې دوی یې څنګه کوي، چې بیا خلک را پورې ونه خاندي. یو د مونږ ټای تړل نه و زده په ټیم کې. ټای تړل چې وه یا د یو د نبیز ده وه یو د ماز ده وه. ځکه چې مونږ په پاکستاني سکول کې سبق ویو، نو پاکستاني سکول کې به غټ سکول ته چې ځې نو خامخا به ټای تړې، یو د نبیز ده وه یو د ماز ده وه. نو ټولو ټایانې ور وتړلې. هغه د ACC به یو هغو ټورنمنټ په منځ کې به یو 2 پارټیانې وې، نو هغه ته به دې ځان رساو، خامخا به دې ټای تړل او کوټ به دې اچاوه، کوم چې ټراولینګ کوټ کې راغلی وي. نو هغه به هم تړله، ټول په قطار کې بیا ولاړو، ټولو ته به ټیارې تړلې، بیا به مونږ پارټي ته ولاړو.
ډېر جالب ډېر خوندور کیسې وې. څو کاله تاسو د افغانستان ملي ټیم کې وئ؟ دا خو مختلف وختونه په 2004 کې وم، بیا په 15 کې وم، په انډیا ته لاړو د MCC سره میچونه وو، بیا 2008 کې بیرته وم کې کم بیک وکړو. بیا زه په دغه وخت کې ما اگرچه کې لیول 1 کوچینګ کورس مې وکړو، هغه کورس کې هم دا ضرورت و چې په داخل کې هم باید من کار وکړو، ځکه چې هغه ټیم کې که هر څومره کم لوبغاړي هر څومره هغوی جنجالونه وي، داسې نه وي چې جنجالونه وي، هر یو سفر ته خوشحاله کېږي. نو داسې ویلی شپږ 15 کاله ووایه ملي ټیم کې د افغانستان تقریبا 15 کاله 15 کاله اووه کاله زه داسې خو شته هغه وخت کې خو تلویزیون نه و، نو موږ نه پوهېږو چې نه هېڅ شی نه و، هېڅ شی نه و. حتی تر 2012 کې چې بیا موږ 11 کې هم خلک به دا هغو ته ناست وو، انټرنیټ ته به ناست وو، ولا پلان کې سکور وکړو. تاسو خپل ریکارډ څه شی و په دې دومره ټورنمنټونو کې چې لاړې راغلی 50 سنچري چې و؟ ما خو د داخلي کرکټ کې د موږ چې کوم پاکستان کې کاوه، د پاکستان په ګریډ 2 کې او په ډیفرنٹ ځایونو کې ما په سکور پرفارمنس ښه پرفارمنس وکړو. په ملیشیا کې مې یو مین اف د میچ اخیستی و چې 48 ناٹ آوټ مې کړي وو، آوټ شوی نه وم، ځکه چې هغه وخت کې سکورونه دومره غټ ټوټل نه کېدل. as a batting all rounder وم، بیټینګ مې کاوه، آف سپین بالینګ مې کاوه. اوکې. او ملیشیا کې مې 2017 ایونټ شو، په هغه کې مې سره د سکورو په ټول ټیم 4 میچونه مې کړي وو، 8 وکټې مې هم اخیستې وې او سکور مې هم کړي وو تقریبا په هر میچ کې. بیا دغه نه بعد ډیفرنٹ میچونه وو، زموږ خارج کې خو ډېر کم میچونه وو، نو بیرته موږ پاکستان ته ګریډ 2 ته یا په دې شیانو ته راتللو بیرته، ځکه چې پرله پسې دغسې د موږ میچونه نه وو. نو دغه 15 کاله شپږ کاله چې تاسو عملاً لوبغاړی وئ د افغانستان ملي ټیم کې ولوبېدئ، سفرونه مو وکړل، مشکلات دا ټولې قصې مو وکړې، داسې یو شی طبیعي ده چې ډېرې خاطرې به په ذهن کې نه بهیرېږي، خو یو شی چې مثلا هر وخت درته یادېږي او د افغانستان اوسنی کرکټ ګورئ او هغه شی درته یادېږي، یو دقیقه فکر کوئ چې والله موږ د کوم ځای نه شروع وکړو، چېرته ورسېدو، دا څنګه شی شته؟ لکه ما چې مخکې وویل چې زموږ د افغانستان د لوبغاړو او د افیشلو ټولو ایم دغه و چې موږ باید ورلډ کپ کوو، که نه هغه اپروچ هغه لرلید یې ډېر زیات زبردست و چې دوی دا فکر کاوه چې موږ به ورلډ کپ کوو. نو د هر چا په نظر کې کله چې یو سوچ غټ وي، نو خامخا بیا د خدای مرسته وي او ته هم هلته رسېدای شي. که سوچ وړکی نو بیا ته هلته نشي رسېدلی. تاسو هغه چې دا داسې به کېږي؟ بالکل لکه موږ چې نور لوبغاړي هم کتل او زموږ خپل لوبغاړي ټیلنټډ هم و ډېر زیات، خپل لوبغاړي هم کتل. کوم سفر بیرته لاړلی وطن کور ته لاړی، مور ته، پلار ته، ورونو ته، تاسو خو د افغانستان لوبغاړي یاست، نو تاسو د وطن د یو هېواد د یو ولس نماینده شوئ، رسمي کرکټ مو وکړ، په ریکارډ کې لاړی د کرکټ نړیوالې شورا سره او آسیا شورا سره، چې بیرته لاړې کور کې قصه څه وه؟ ورونو، خویندو، کورنۍ غړو نورو د دوی عکس العمل څه شی و؟ تاسو په فکر کې څه تغییر راغلی و چې لاړې نو چې زه اوس هغه پخوانی اسدالله خان نه یم چې تاسو کابل ته لېږلی وم، زه خو اوس یو ملي لوبغاړی یم؟ بالکل د مور و پلار یا د مشرانو تاکي دا ګوري چې دوی ته څومره باید پرمختګ وکړي، باید لاسته راوړنې ولري، باید ډېر زیات خوشحاله شول، خاص کر د ما پلار ډېر خوشحاله شو، د ما مور ډېره خوشحاله شوه ډېره زیاته. خو اگرچه مالي حالات ډېر ښه نه وو، افغانستان کرکټ کې پیسه نه وه تقریبا، بیخي داسې فکر وکړه چې نه وه، بیخي نه وه، کوم اخراجات چې کوم سپورټ چې د فامیل د خوا نه وو، یو څه پیسې هم هلته وویلې. خو بیا ما مخکې مو ویلي چې موږ به په کور کې هغه اصلي حقیقت نه ویلو، موږ به همدا ورته ویلي چې هلته د موږ ته ډېر ښه د اوسېدا ځای ډېر عالي ده، د موږ خوراک ډېر زیات دا شی ده، خوراک مې ډېر عالي ده او پلانکی شی مې ډېر عالي ده، موټر مې ګرځوي راګرځوي، حالانکې موږ به ټول په کابل کې پیاده ګرځېدلو، ټیکسي پیسې خو زموږ سره نه وې.
نو دا سفر تم چې لاړې او بیرته راغلی ماش چې شیدر نه کې دلته د کرکټ نړیوالې شوري آسیا شوري افغانستان ملي اولمپیک یاره ملي اولمپیک ولکه شی به راکړي یا به نه راکړي موږ خو هغه خبر نه وو خو ای سی سی به $25 ورکول نو هغه $25 کې به موږ ته ډېر تقریبا ټولې پیسې نه رارسېدلې یو ورځ نو اخراجات به خو دې خو به ولګېدلې دوی نه فکر کوم د مشرانو نه به خو دې خو چې ولګېدلې هغه به ولګېدلې نور داسې و چې مننه اسدالله خان جالب قصې مو وکړې تاسو سره خو موږ ډېر غږېدلي یاست خو په روان کرکټ باندې غږېدلي وو خو دا اول ځل و چې وغږېدو په دې نورو مسایلو باندې دغه د مرکې په اخره کې د درې غواړم چې داسې یو تفریحي غوندې اختتام ورته ورکړو چې زه د څو کسانو نومونه درته اخلم ته یوه جمله یې په اړه ووایه د زړه د اخلاص یې ووایه که ټوکې کوې که جدي یې که هغه سم تعریفوي راځه دم د العادات نه به شروع کړم العادات ستاسو په نظر د العادات نوم باورې څه رقم یو کس د ذهن ته راځي لکه چې انټرنیټ لاړ ستاسو غږ اورم زه ستاسو غږ جعفر صاحب د ما په خیال سره د وخت ضرورت بیزو وګڼم د هغه وخت ضرورت ولادت او هغه وخت کې چې دوی کوم کار نه کړي او د هغه وخت لپاره صحیح د وخت ضرورت بیزو وای یعنی تاسو وایئ چې العادات د افغانستان د کرکټ یو ضرورت د وخت ضرورت تاج ملک عالم هغه وخت هغه هم ډېرې هلې ځلې کړي ډېر کوششونه کړي افغانستان د کرکټ جوړولو لپاره په هغه وخت کې دوی خپل کردار کړی چې دا څومره د هغه وخت لپاره د محدوده وخت لپاره ډېر بهترین شاپور زدران شاپور زدران باندې زه تر اوسه پوه شوی نه یم چې اکچولي هغه څه وړه دا ستاسو ترمنځ د ټوکې دي ما ستا په ټوکې پورې وخندل شاپور جان د خدای لري هغه سره به هم خبرې کوو هغه شخصیت ته او نوم طرز ته ویاړونو ته درناوی لرو یو بهترین بالر و بهترین استی ګلابت بهترین بالر څوک استی ګلابت جوکر یعنی ټوکمار ټوکې کوه او احمد شاه چې اوس د سلیکشن کمیټې مشر دی یاره نه سوړو نه تودو نه سوړ نه تو جالبه خبره مو وکړه نو ډېره مننه اسدالله خان کور مودان انشاءالله په دې هیله چې کرکټ ډېر روان دی نړیوال جام کې هم په ورځنیو لوبو در سره وغږیږو جالبې خاطرې مو وې جالبې قصې مو وکړې نو دغه ستاسو قصې سړی اوري هماغه ستاسو د خبرې په تاکید سره زه دا خبره کولی شم چې هماغه فکر چې افغانانو درلوده چې دوی به نړیوال جام کوي او پاکستان سره به لوبې کوي هغه ټول ارمانونه پوره شول نو واقعا د افغانستان کرکټ د قوي هوډ قوي عزم او قوي ارادې یو مثال دی بالکل دې کې هیڅ شک نشته ګورئ که زه لکه ما چې مخکې ویلي د وخت ضرورت ولادت او تاج ملک عالم همدغسې نور زه ډېر کریډټ خلکداد نوري ته ورکوم چې د خلکداد نوري هم ډېر زیات لاس ته د افغانستان کرکټ په جوړولو کې زه فکر کوم چې دومره به د العداد یا د تاج ملک هم وي خو د خلکداد نوري هم ډېر یو غټ لاس ته په افغانستان کرکټ جوړولو کې اگرچې کې هغه لوبغاړی و خو په هغه وخت کې موږ مارکیټینګ نه درلود موږ په ډېرو شیانو کې کمیونیکیشن لپاره هم خلکداد نوري و نو د خلکداد نوري ډېر زیات لاس ته په افغانستان کرکټ جوړولو کې خو بیا هم دا وایم چې دوی هغه د وخت لپاره هغه وخت لپاره کافي هلې ځلې کړې وې او دغه وخت لپاره د وخت سره بدلون هم ګوري ډېر ضروري و که چېرته د وخت سره بدلون نه وای شوی نو کېدای شي موږ دومره لاسته راوړنې نه درلودلی ډېره مننه اسدالله خان کور ودان آباد اوسئ مننه جعفر صاحب کور مو ودان